رڼا رڼا بکړي زړه د جهان دارالعلوم افغان دارالعلوم افغان دارالعلوم روشان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. زما محترم صدر مجلس قابل احترام طلباء الكرام د هر څه نه مخکې د حضرت نبی علیه الصلاة والسلام نه هېرېدونکي په زړه پورې خوږه او تلپاتې تحفه وړاندې کوم چې عبارت دی د سلام څخه او درته وایم السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. محترمو موږ او تاسې داسې یوه میاشت داسې د مغفرت عشره کې واقع یو چې الله عز وجل هر انسان لره مغفرت کوي په شرط دی چې دا په صحیح توګه باندې توبه وباسي. ما هم وغوښتل چې دغه عشرې په مناسبت باندې د توبې په موضوع باندې څه قدرې رڼا واچوم. طالبانو ډېرې ښایسته ښایسته خبرې وکړلې، وخت ډېر زیات کم ده. زه یو مختصرې خبرې ته رجوع کوم، یو واقعه بیانوم بس. علامه فرید الدین عطار رحمه الله په تذکرة الاولیاء کې د یو ځوان واقعه را نقل کوي. یو ورځ حضرت عمر رضی الله عنه هغه مبارک ډېر سخت ژړل. رسول الله صلی الله علیه وسلم ترې پوښتنه وکړه یا عمر ولې ژاړې؟ عمر رضی الله عنه په جواب کې ورته وایي یا رسول الله صلی الله علیه وسلم لاره کې مې یو ځوان ولیدل ډېر سخت یې ژړل او فریاد یې کوو. نبی علیه الصلاة والسلام دغه ځوان راوغوښته. نبی علیه الصلاة والسلام مبارک ورته فرمایي یا ځوانه تا څه شي ګناه کړې چې دومره سخت ژاړې؟ دا ځوان ورته وایي چې ما ته حیا راځي، زه شرمېږم له تاسو څخه، زه دا خپله ګناه تاسو ته نشم ویلی. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي ای ځوانه ځمکه اسمان لوی دی که ستا ګناه؟ ځوان ورته وایي چې زما ګناه لویه ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي عرش کرسي لویه ده که ستا ګناه؟ ځوان ورته وایي یا رسول الله صلی الله علیه وسلم زما ګناه لویه ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي ای ځوانه د الله تعالی رحمت لوی دی که ستا ګناه؟ ځوان ورته وایي خاموشه کیږي. بعد د خاموشیت څخه ورته وایي یا رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله تعالی رحمت زما د ګناه څخه لوی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي چې اوس دې خپله ګناه ووایه. دغه ځوان خپله ګناه ورته وایي وایي زه کفنکښ یم، 7 کاله کېږي چې دغه کار کوم. یوه شپه مقبرې ته لاړم، د یوه زنانه قبر مې راوخرلو، د هغې څخه مې کفن لرې کړ او ما باندې شهوت شیطاني غلبه راغله او د هغې زنانه سره مې زنا وکړله. چې کله د هغې زنانه څخه را روان شوم ما ته یو ناګهانه غږ وشو چې ای ځوانه د قیامت په ورځ به ته څه جواب ورکوې چې زما عزت دې دلته د قبرستان په مخ کې لوټ کړ؟ ته به څه جواب ورکوې د قیامت په ورځ؟ ځوان وویل چې زه بېتابه شوم، د بدن ویښته مې ودرېدل. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دا کله دا واقعه واورېدله ورته ویل چې ځوانه زما څخه لرې لاړ شه، شاید ستا د ګناه څخه ما باندې هم عذاب یعنی زه به هم وسوځېږم. نو دې وخت کې جبریل علیه الصلاة والسلام مختصر دی دغه ځوان لاړ 40 ورځې سر په سر یې جګ کړ، الله تعالی ته ژاړي ای الهه ما ته په خپلو ګناهونو باندې معافي وکړله. حضرت انس رضی الله عنه قال رسول الله صلی الله علیه وسلم كل بني آدم خطأ وخير الخطائين التوابين. ټول بني آدم خطا کېدونکي دي، خو خطا کېدونکی هغه څوک دی چې توبه وباسي. دغه ځوان دغه حدیث
ورته مخکې کوي الله تعالی ته، الله تعالی ورته بخښنه کوي. جبرائیل علیه السلام نبی علیه السلام ته رالیږي، د الله رسول د الله تعالی سلام مې در لېږلی دی. نبی علیه السلام ډېر مؤدبانه شکل کې جواب ورته ورکوي د سلام، او بیا ورته جبرائیل علیه السلام ورته فرمایي اسمانه رسول الله صلی الله علیه وسلم دا مخلوقات تا پیدا کړی دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې نه و دې مخلوقات رزق ته ورکوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې نه. او آیا د دې توبه تاسو قبلوئ؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې نه، بلکې زما توبه او د دې توبه الله تعالی قبلوي. نو ولاړ شه هغه ځوان ته خبر ورکړه چې الله تعالی ستا ګناهونه معاف کړي دي، ستا توبه یې قبول کړې ده. محترمو دا د مغفرت میاشت ده، دغه کې توبه قبلېږي. ابن ماجه کې حدیث ته ما من عبد مؤمن يخرج من عينه دموع وإن كان مثل رأس ذباب من خشية الله ثم يصيب شيئا من حر وجهه إلا حرم الله على النار. وچا چې د الله عز وجل د ویرې څخه د سترګو څخه یو د اوښکې څاڅکی د مچ د سر په اندازه مثل رأس ذباب من خشیة الله وایي توی کړ د دغې څاڅکي په وجه باندې به دغه ځوان لره د قیامت د جهنم ټول اور حرام کړي او د ټول ګناهونه معاف کړي. محترمو بس الله تعالی نه د توبې توفیق غواړو او الله تعالی نه به د خپلو ګناهونو مغفرت غواړو. وما علينا إلا البلاغ.